اذان باندې مؤذن ته اجر څومره ملاويږي، د اذان جواب څنګه ورکول پکار دی، په دې باندې څومره اجر او ثواب ملاويږي. زما محترمو، اذان یو جامع او کامل دعوت دی. حدیث کې راځي چې مؤذن اذان وکي وله مثل اجر من صلى، د په اذان باندې څومره مسلمانانو منځ وکړ دا غوی د ټولو د منځونو د تعداد برابر اجر او ثواب د مؤذن په عملنامه کې ولیکل شو. مثلا یو محله کې 1500 کسان دي، 600 800 زر افراد دي او دا ځانو کواغه خلکو منځ وکړ، دا غوی د منځونو اجر او ثواب د مؤذن په عملنامه کې ولیکل شو. دا د مؤذن اجر او ثواب دی او دای فائدہ ده. مؤذن چې وفات شي، حدیث کې راځي قبر ته لاړ شي، لا يدود فی قبره، قبر کې د جسم د چنجي نشي خوړي. میدان محشر ته چې کله د مؤذن راځي اعلانات بوشي، اين الائمه، اين العلماء، اين الفقهاء، اين المؤذنون، سشو علماء کرام، سشو فقهاء کرام، سشو امامان، سشو د قران پاک حافظان. نو دغه کې به اعلان وشي چې سشو د اذان خدمت والا، دوی له الله د عزت او د شرافت ورکي. او میدان محشر ته چې دا مؤذن را رواني اطول اعناقا، دا غړانګ او د سر ته به د ټولو نوچتي خلک به پیژني چې دا مؤذن دی او د اذان خدمت کړي. الدال علی الخير کفایله، په نیکی باندې دلالت کوونکی دا سیده لکه د چې د خپل نیکی په خپل وکړه. مثلا بل د نیکی دعوت ور او هغه دعوت قبول ک عمل وک، دا چا چې دعوت ورکړي دته د اجر او ثواب ملاوي. زما محترم، اذان دا جامع دعوت دی، یو کامل دعوت دی. نو د په اذان باندې څومره خلک منځونه کوي، دا غوي اجرونه ثوابونه د مؤذن په عملنامه کې لیکل کی. او کله چې مؤذن اذان وي نو کم کس چې اذان اوري نو دی به ورله جواب ورکوي. دا غي طریقه سره پیغمبر علی السلام فرمایل چې کله مؤذن کم کلمات وي نو اوریدونکو دیم هغه کلمات په جواب کې وي الله اکبر الله اکبر. نو چې څوک اوري دی وي الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اوریدونکو دیم وي اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله، اوریدونکو دیم وي اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، اوریدونکو دی وی لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الفلاح، اوریدونکو دی وی لا حول ولا قوه الا بالله. الله اکبر الله اکبر، اوریدونکو دی وی الله اکبر الله اکبر. لا اله الا الله، اوریدونکو دی وی لا اله الا الله. حدیث کې راځي من قال مثل هذا یقینا ای خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنه. پیغمبر علیہ السلام فرمای چا دا کلمات یقین سره د زړه نه وویل، کوم چې د اذان دا کلمات دي او دای ورته په جواب کې ویل، نو حدیث کې راځي دخل الجنه، الله به دې جنت ته داخل کی. او حدیث کې راځي مؤذن اذان او بل مسلمان ولدا جواب ورک، فصل تو دغه وخت کې دې سوال کوي، هر سوال هر دعای قبلی. او به د اذان نه پس چې کومه دعا راغلي د اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. دا دعا چې څوک وي پیغمبر علیہ السلام فرمای حلت له شفاعتي يوم القيامه، دې کس د پاره د قیامت پر ورځ زما شفاعت واجب شو، زما میدان محشر کې د دې بندا شفاعت کوم. او مولا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دي چې دې کې حسن خاتمه طرف ته اشاره ده. کم کس چې مستقل د اذان جواب ورکي د دې بنده خاتمه په ایمان باندې کی. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو صحابي دی فرمای چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې کم کس اذان واورید او د اذان نه پس د کلمه د شهادت ویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او داینه پس دا دعا وی رضیت بالله ربا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وبالاسلام دینا. دای ویل نو پیغمبر علیہ السلام فرمای غفر له ذنبه، د دې انسان مخکینی ټول ګناهونه به الله معاف کړي. او حدیث کې راځي الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه، د اذان او د اقامت په مابین کې دعا نه رد کی. صحابه کرام ته پوښتنه کې د الله رسول دغه وخت کې من کومه دعا غواړو، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل تاسو دا دعا غواړئ اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافاه الدائمه فی الدین والدنيا والاخره. یا الله په دنیا آخرت کې را سره د عافیت او د کرم او د شانتیا معاملې وکړي. نو زما محترمو، دا اذان کامل او جامع دعوت دی. ټول محلي والا خو اذان ویلی نشي، اذان خو به یو مسلمان وي، هغه ته به د اجرونه ثوابونه ملاوي. موږ تاسو به ورسره ځان شاملو، د اذان جواب به ورکو او د اذان نه پس چې دا کومې دعاګانې راغلي د دې اهتمام وکړو. د مسلم شریف حدیث دی چې اذان نه پس درود شریف ویل پکار دی.
او به دا غینه پس دا مسنون دعا اللهم رب هذه الدعوه دا اخره پورې ویل پکار دي او دا سی بیا دا غینه پس کلمه د شهادت ویل پکار دي او به دا غینه پس رضیت بالله ربا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی او بالاسلام دینا. نو دې فایده او برکت دا دي چې زمونږ به دعاګانې قبلېږي، مونږ به الله جنت تم داخلي، پیغمبر اسلام بم شفاعت هم کوي او ګناهونه به معاف کړي. نو د دې به اهتمام کو. او زما محترمو د لوډ سپیکر دور دی اذانونه ډېري، نو اکثر خلک وایي چې مونږ به د کم اذان جواب ورکو. نو بس خپل محله کې مسجد کې کم اذان وشو هغه دی واورې د هغې جواب ورکړه، دا ستا دپاره کافي شوه. او یا مثلا بجلی نشته د خپل مسجد د اذان اواز دی وانه اورېده او یا اسې سړی مصروفه دی هغه اذان یې وانه اورېده، نو د بل اذان جواب هم ورکولی شي، خو د یو اذان جواب دی وکړو دا ستا دپاره کافي شو.